چې دا درې کارونه چا وکړل دی به په قبر کې پروتي. زمونږ د مولوي صاحب خبره، زمونږ مولوي صاحب به د حدیث د لاندې وی پتا به زر منه خورې اورېدلې وي، قبر کې به پروت دی، قبر کې به ملاسې، خو ستا د نیک اعمالو د رجسټر به کولو وي، هغې کې به لیکل کېږي، کاونټینګ به کېږي. ته به قبر کې د سره به عمل کې نه، خو ستا عملنامه کې به اعمال نیک لیکلي کېږي. اوس دا کم اعمال دي؟ نو رسول الله مبارک هغه پولی دي اذا مات الانسان، کله چې انسان مړ شي انقطع عنه عمله، د ده نه بس اعمال منقطع، ختم، روجه زکات وغیره هر څه ختم، الا من ثلاث، مگر درې عملونه داسې دي چې کو دا د جون نه د په جون کې کړي وي نو دی به مړ وي، دی به په قبر کې پروتي، خو ثواب به لیکلي کېږي، نیکۍ به لیکلي کېږي، نیک اعمال به لیکلي کېږي، هغه به بندېږي نه. خدای پاک دې دا درې واړه موږ او تاسو کې راولي. کم اعمال دي؟ صدقه جاریه، یو صدقه جاریه ده. صدقه خو تاسو پیژنئ، زمونږ د علما وایي صدقه د صدق نه ماخوذ دی، او صدق وایي رښتیاوالي ته، سچایۍ ته. څه مطلب؟ سچایي کم سړی چې صدقه ورکوي، صدقه، نو دا د دې خبرې دلیل دی چې دی په ایمان کې صادقه دی، دی په ایمان کې رښتونکی دی. کم سړی صدقه ورکوي دی په ایمان، د ده دا ایمان رښتونکی دی، دا د دې خبرې علامت دی. نو صدقه ده. او صدقه دوه قسمه ده، یو خو مطلق صدقه ده او دا عامه ده، هر یو خبره کې دغه راځي. موږ خو صدقه صرف دی ته وایو چې یاره چاله 10 روپۍ ورکو، دیګ پوخ کو، او دغه شانه بل نیک عمل وکړو، داسې موږ دا خو صدقه ګورې دا عامه ده. څنګه عامه؟ هر یو نیک کار دا صدقه ده. لکه یو سړی دی او دقلته په لار کې را روان دی او یو ګټه پرته ده، رسول الله مبارک وایي د دا ګټه د لارې نه لر کړه، هسې نه چې په دې باندې څوک پینده کخري، دام صدقه ده. اونې ولګوله، دام صدقه ده. یو مسلمان ورور سره بوج اوچت که، دام صدقه ده. نو د صدقې دا لفظ دا مفهوم دا وسیع دی. نو یو خو مطلق صدقه ده چې موږ یې تاسو کوو او پکار دی چې کوو، ځکه چې صدقه هغه څیز دی چې دې سره د الله رب العالمین غضب ختمیږي، قهر ختمیږي، د الله د خوشحالولو لویه ذریعه ده. په صدقه الله رب العالمین ډېر خوشحالیږي. او رسول الله مبارک وی صدقه داسې یو څیز دی چې د الله رب العالمین دا قهر او دا غضب داسې ختمی لکه په بل اور چې د یخې اوبه واچولې او دا اور یې څنګه یخ او مړ، دغه شان د انسان صدقه چې په اخلاص باندې وي د الله رب العالمین دا قهر او غضب دغه شان ختم کړي. خو چې په اخلاص وي، د اخلاص صدقه ګورئ، داسې نه چې لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، چې خلکو له پې تکلیف ورکې، خلکو باندې زبېښنه کې. دا اوس خو د میډیا دور دی، نو بس 100 روپۍ به چېرته زلزله به راغلي، سیلاب به راغلي او دا وباګانې به راغلي، 100 روپۍ به ورکوي او 1500 کیمرې به ورته لګېدلي. نو دا د تکلیف صدقې مه کوې، هغه صدقه کوه چې هغه اخفا پکې ډېري، پټوالي پکې، اخلاص پکې ډېري، ځکه د اخلاص صدقه الله ته ډېره محبوبه ده. یو حدیث کې داسې راغلی دي چې د الله د عرش د لاندې به 2 کسان ولاړي، په هغې 2 کسانو کې هغه وخت چې بل سوري به نه وي، لا یظل الا ظله، صرف د الله د عرش سوري به وي د قیامت په ورځ، بل سوري به نه وي. د دې د لاندې به 2 کسان ولاړي، یو به پکې هغه کس وي چې صدقه په ښي لاس ورکوي او ګس هم ته خبر نشي، او دغه صدقه چې دې ورکړه بیا ته خپلو اعمالو ته ګوره، بلکې دغه صدقه په کائنات کې یو انقلاب راولي. مختصر ته یو حدیث وایم د رسول الله مبارک د معرف القرآن کې هم دی او د نور تفاسیرم د بسم الله په دې دغه کې لیکلي دی. وایي د صدقې باره کې وایي کله چې الله رب العالمین دا ځمکه پیدا کړه، نو دا ځمکه الله رب العالمین په قرآن کې وایي چې دا عقیده
نو وجعلنا الجبال اوتادا الله په د پاسه غرونه پیدا کړل وجعلنا فيها رواسي بل ځای کې دی بوجونه په الله واچول زمکه د لقیدونه بچ او درې دا سکونت ځکه کو زمکه لقیدا نو بیا پکې زمونږ استادو جنت یې ریدا لګه شاندار زلزلہ شي نو نر هغه کس ته چې ځان د بلډینګ نو باسوي رونو ګرځي نو د ازمکې له قرار د پاره الله غرونه پیدا کړه نو غرونه خو مضبوط سیزو زمکه او درولا نو فرشتو الله ته وی الله د دې غر نه مضبوط څه شی شته خو زمکه او درولا زمکه له قرار ورکړ نو الله وته آو د غر نه مضبوط شی شته وی څه شی دی وی اوس پناه ده دغه اوس پناه براواله او غر په چیری پیری کی تاسو د خدای مکه مکرمه ته بوتلی کی نو مکه مکرمه کې چې د باب فهد باندوزه نو مخامخ یو غر اوس نشته لوی غر جبل عمر به وتوي هغه جبل عمر په اوس په راواغشت نو چټل میدان ته جوړ کړي چټل میدان او د پاسه په غړ غړ بلډینګونه جوړ کړل جبل عمر نومم نشته صرف هغه روډ او اسه مشهور هغه بلډینګونه مس په جبل عمر باندې مشهور نو اوس په غرونه ختمي نو الله ته وی خدا اوس په نه دی د اوس په نه مضبوط شي شته نو الله وته آو وی څه شي دی اور وی دغه اوس په راواله اور کې کیدا نو موم تی جوړ کی موم اوس په نه نرمه کی وی خدای د دې اور نه مضبوط شي شته وی او کنه وی څه شي دی وی او بدی غټ اور راواله او هغه وب په ورواچو فای بریګیډ راشي هغه ټول اور یې وی خدای د دې او بو نه مضبوط شي شته وی او وی څه شي دی الله وی هوا دا اوبو دا رخ بدل کی دی سمندرونو کې وګوره کنه کشته په یو لخ رواني آبادبانی کشته او چې هوا په راشي رخ ولا بدل کی وی خدای پاک د دې هوا نه مضبوط شي شته ګوره یو پټي بیا له تماعات کوم ګوره د غر مضبوط دی د غر نه مضبوط شي دی وای جواب راکې اوس پنا دا اوس پنه نه اور دا اور نه اوبه د اوبونه هوا دا څومره نسبتونه شو وی خدای د دې هوا نه مضبوط شي شته دی خو کائنات وی د هوا نه مضبوط شي وی څه شي دی وی د هوا نه مضبوط شي دا دی چې د یو مسلمان سړي صدقه چې په خیله اسور کې او ګست خبر نشي دا د اور نه مضبوط دی دا څومره سخت سیزونه چې تولیدل د دې ټولو نه مضبوط شي هغه د اخفاء او پټه صدقه ده دا په دې کائنات کې تغییر او تبدل راولي صدقه غر ورته څه شی دی اور ورته څه شی دی اوبه ورته څه شی دی دا ټول سیزونه دې سره ختموي الله صدقې سره نو صدقه زبردست چیز دی خو چې په پټه وي او په خرونو صدقه یو خدا ده چې مونږ ادا کړو بیا زمونږ د علماوی صدقه بیا په دوه قسمه ده یو صدقه وقتی ده وقتی سړی وختو کې لکه پیسې ورکی خیراتو کې روجي پخی کې وغیرہ بس هغه وخت کې وکي کو په اخلاص کړی الله برله ثواب درکړي او کنا په اخلاص کې نه وینو دغه شی برله الله بیا وبال جوړي نو دا غیم الله ثواب ورکړي چې په اخلاص وي دویم نمبر صدقه جاریه ده او صدقه جاریه رسول الله مبارک ویلی دي چې یو کس صدقه جاریه وکي دی به مړیو د داغه ثواب بدله ورزي صدقه جاریه څه ته وایي چې داغه هغه فیض هغه همیشه روان وي لکه مثال په تور دا جمعات ته اوس یا جمعات جوړ کا جمعات چې چا جوړ کا چاته جوړ کا پرشي جوړ کا پلستری وکړي وغیرہ اوس چې په دې جمعات کې څومره کسان منځونه کوي چې د دې منځګزارو څومره ثواب دی چې چا جوړ کړی دی چا پکې پیسې لګولې دي چې څومره د دې منځګزارو ثواب دی دومره به هغه کس له ودی چې چا جوړ کړی چا پکې پول اچولې دي څومره کسان په دې پول باندې مونځ کوي څومره د دې ثواب دی دومره ثواب به الله غله ورکوي مدرسه چا جوړه کړه څومره پکې طلبه او علما لګیا دي علمونه کوي څومره ثواب چې الله غله ورکوي دومره به د هغه په اکاونټ کې راځي دغه شان چاپي وویسته چې څومره کسان راځي او د دین او بس کی چې ثواب کیږي ټول ثواب دغه انسان په عمل نامه کې دا رسول الله مبارک ویلي دي
چې د خپلو مړو دپاره کم از کم داسې صدقه کوئ چې هغه دایمي وي. سعد مور وفات شوه، یو صحابي دی راغی نبی علیه السلام لو یا رسول الله مور پسې خیرات کوم. نو نبی علیه السلام ورته ورشه یو کوي وباسه او دا کوي دې د مور په نوم کا چې دا مې د مور دپاره صدقه ده. زه چې د دوی کوي نه څوک نه اوبه خلک څکي، د دې ټولو ثواب به ستا مور له ورځي. نو دا قسم رونو صدقه جاریه دقې ته وایي چې د هغې هغه فیض او هغه دغه جاري وي، او دا زبردسته صدقه ده. ته به مړه یې او د دې ثوابونه به الله درکړي. دویم نمبر رونو، دویم نمبر علم. عالمان چا چې علم چاته خولی دی، اوس چې دې کوم سړي علم وښوله دا عالم به وفات وي، خو چې دا څومره شاګردان دي د دې ټولو شاګردانو ثواب د دغه عالم په دغه، بیا د هغوی نه کم شاګردان د هغوی په دغه کې، بیا د هغوی نه چې دا علم څومره روان دی د دې عالم نه دا فیض تللی دی تر د قیامت د ورځې پورې چې څومره عالمان یا د هغوی طالبان یا د هغوی طالبان بیا د هغوی طالبان چې دا څومره لګیا دي د دقې استاذ به پکې پوره سي. استاذ به په قبر کې پروت دي، ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمه الله، مولانا سنجاد صاحب رحمه الله، مولانا سمیع الحق صاحب رحمه الله، مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله، حسین احمد مدني صاحب رحمه الله، او داسې ورپسې ځه ابو هریره رضی الله تعالی عنه. د دې ټولو ثوابونه د دقې خلکو په تقي کې روان دي. دا علم څومره لګیا دی د دې ټولو ثوابونه د هغې استاد په دی. او علم ينتفع به، چې د علم دې کړی دی او د هغې فایده هغه روانه وي. نو د عالم سړي اکاونټ نه به بندېږي، دا به رواني. او دریم نمبر، او ولد صالح يدعو الى الخير. هغه نیک عمله بچي چې نیک عمله بچي دی او د دې خپل مور او پلار دپاره لګیا یې دعاګانې کوي. نو مور او پلار به په قبر کې پراته وي، مور به په قبر کې وي، پلار به په قبر کې وي، او دا بچی چې لګیا د دې له څومره دعاګانې کوي، څومره تلاوتونه کوي، څومره اودسونه منځونه کوي، د دې ټولو ثواب د مور په اکاونټ کې روان دی. مور او پلار ته هغه ورځي. نیک عمله بچي رونو، د خپل اولاد رونو خیال وساتئ. دا یوازې ستا د اولاد دپاره نه، ستا دپاره هم لویه سرمایه ده. نیک اولاد او بیا علما، حافظان، قاریان، مفتیان، قسم په خدای دا د مور او د پلار دپاره لویه سرمایه ده. رونو وایي د دې په ذریعه الله رب العالمین دې مور او پلار له مقام ورکوي، عذاب نه الله ساتي. دا خو رسول الله مبارک ویلي دي چې دغه بچي چې لګیا وي مور او پلار ته دعاګانې کوي، ختم وکړي، احادیث ختم کړي، د احادیثو درس کوي، د قرآن درس کوي، د قرآن تلاوت کوي، منځونه کوي. ظاهره خبره ده چې منځ یې وکړو، دس یې وکړو، تلاوت یې وکړو، مور او پلار ته خامخا دعا کوي. دا دعا الله رب العالمین ډایرکټ هغوی ته رسوي. د دې بچي چې څومره نیک اعمال دي مور او پلار ته د دې پوره ثواب ورسي. زمونږ د دې دین او د شریعت یو پیغمبر تیر شوي د حضرت عیسی علیه السلام. عیسی علیہ السلام له الله رب العالمین معجزې ورکړې وې. قرآن شریف کې دي وَنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم. کور کې چې به د چا څه پخ شي اوبه راکاږه، کور کې چې به د چا څه پخ شي هغه ته پته وه الله رب العالمین ورته معجزې په ذریعه ښولي. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ. مادرزاد ړانده به یې جوړوله چې کوم به برګیانو چې د هغې علاج نشته، د مادرزاد ړوند علاج نشته، هغه به هغه د معجزې په ذریعه باندې جوړول باذن الله. ورسره الله په قرآن کې وایي دغه شان واحیی الموتى باذن الله. مړي به یې جمدي کول، نو مړي به یې هم جمدي کوله، او دا د قبر حالات به هم ورته معلوم. نو یو ځل په یو مقبره باندې تېرېده، نو چې ویې کتل په یو قبر کې یو سړي ته عذاب ورکېږي. ډېر زیات خفه شو چې عذاب ورته میلاوي. څه موده پس بیا په هغې قبر باندې را روانو، په هغې قبر کې خوشحالي وه، په هغې قبر کې راحت و. الله رب العالمین ته متوجه شو، وی خدای پاکه زه چې تلمه یو څو ورځې مخکې دې قبر کې ډېر سخت حالات و په دې سړي، او نن دې په خوشحالو کې دې دا ولې. حضرت جبریل علیه السلام ورته راغی او ورته وی الله وی چې کله ته مخکې تلې نو دا سړی و ګناهګار، ده به ګناهونه کول، د ګناهونو د وجې الله وی ما رانیولو، ګناهونه روانو
خو چې دی کله وفات کېده نو د ښځې په غېږ کې یو بچی د ده نه پاتې شو بچی ماشوم و اوس هغه بچی لوی شو او دومره شو چې د سبق ویلی شو نن جومات ته تللی دی او په جومات کې بسم الله الرحمن الرحیم ویلی دی دا امام فخر الدین رازی رحمه الله زموږ یو لوی مفسر دی او یو لوی تفسیری لیکلی دی هغه د دې بسم الله په فضایلو کې لیکلی دی وایي هغه بسم الله الرحمن الرحیم ویلی دی نو یې الله رب العالمین وایي چې دغه ماشوم چې په دې وړه کوکې باندې زما اسم ذات نوم الله واغش بیا زما صفتی نومونه واغش الرحمن الرحیم رحمان مهربان دی رحیم نهایت مهربانه نو یو یا زما نوم اسم ذات واغش او بل زما صفتونه واغشتل نو چې د ده په دې وړه کوکې باندې زما دا نوم او زما صفتي نومونه رالل نو زما دا دغه دا غیرت دا نه برداشت کوي چې یاره د بچي په خوله د زما ښکلي نومونه د رحمان او د رحیم راځي او د ده پلار له د زه سزا ورکم د دې بچي د رحمان او د رحیم د ویلو مې د ده د وجې د ده د پلار د قبر نه عذاب قبر ختم نو وروڼو ګورې د اولاد دعا دا د مور او د پلار دپاره خامخا رسي نن موږ ډېر بدقسمته یو زه اکثر دې جنازو ته مخکې شو نو چې مخکې شو نو ګورو موږ نظر کو لګیا یو ځان به غلي کړی وي خو په دې خپل حلیم آباد کې مې داسې لیدلي دي په دې خپل حلیم آباد کې چې د مور جنازې و د مور جنازه او زوی یې اخوا ولاړو جنازه قدرې وله نه ورتله افسوس راغی ما یې خدای پاکه دې به دې ته څه دعا وکړي دا وخت څومره د دعا اهم وخت دی د دنیا نه دا رسختیږي او دغه الله ته جمع جرګه ده او دله دا قدرې جنازه ولې نه ورځي ځکه د دې ولاړه جنازه قدرې نه ورځي داسې بدقسمته اولاد هم شته چې د مور او د پلار په جنازه کې زما په دې خپل کلي کې 400 راته نه یادومه 400 کې به څومره وي دا څومره د افسوس خبره ده دا څومره د فکر خبره ده چې یو پلار او مور د دنیا نه رخصتېږي نو د هغوی د قبر دپاره به زه څه عمل وکړم دغه او ډېر داسې خوش قسمت هم شته داسې خوش قسمته چې علما وي حافظان وي او قاریان وي مخکې د مور او د پلار جنازه پرته ده او په خپله ورته ولاړ دی او د خپلو د اخلاص دعاګانو سره یې رخصتوي نو وروڼو زمونږ چې دا تاسو ته دا علما لګیا دي چې ځان له دنیا هم خشته کوي او آخره هم خشته کوي راشه دا خپل بچي ځان له خو دومره قدرې کوي چې ستاسو دپاره خو دعاګانې قدرې کوي که نه او چې د یو سړي بچی بیا حافظ شي بیا عالم شي بیا قاری شي او بیا مفتی شي دا د ده دپاره ډېره لویه د خیر او د برکت او لویه د اعزاز خبره ده